أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قرآن کتونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د اسماء الحسنى د سلسلې د 9 نمبر د الله کریم چې کوم صفت نوم دی د هغې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. نن به زه تاسو ته د 9 او 10 اسماء مبارکه چې کوم فضایل دي هغه تاسو ته به زه بیانوم. ګرانو اوریدونکو العزیز او بل دی چې الجبار. لاول تاسو ته د العزیزو څه وظایف ښیم چې العزیزو مطلب دا دی چې په ټولو باندې غالب. د دې په خواصو کې راځي چې څوک 40 ورځې روزانه 40 ځل یا عزیزو یعنی دا اسم مبارک وایي، الله رب العزت به د ټولو نه مخکې خبره دا ده چې الله رب العزت به دا ډېر عزتدار کړي او مستغني به وي، لکه په چا به یې پروا نه وي او بس د زړه به یې مالداره وي. همدغه رنګې د سحر لمونځ نه پس 40 ځل ویلو سره دې کې یو کمال دا دی اسم کې چې الله رب العزت به د هیچا نه محتاج کوي او عزت به الله ورکوي. خاص به دې د وظیفې چې کوم خاص حصه د هغه دا ده چې بعضې کسان دي خویندورونه دي د هغې ودونه نه کېږي، رشته یې نه کېږي. نو چې د چا رشته نه کېږي نو هغه د داسې طریقه وکړي چې 11 ځل د درود شریف وایي، بیا د هغې نه پس یا الله یا عزیزو یا ناصرو یا صمدو دا دې وایي او بیا یې د خپل رشتې لپاره دعا وغواړي، بیا د 11 ځل درود شریف وایي او لاسونه دې په مخ باندې راکاږي. انشاءالله العزیز الله رب العزت به ډېر زر څه بندوبست روان کړي، که هغه نري که ښځی که نارینۍ که زنانې الله به یو ځای کې رشته وکړي. دغه رنګې که بعضې ځای کې قحطسالي راغلی وي او باران نه وي نو څه کسان که د سحر که د شپې په آخري حصه کې جمع شي او 2000 ځل دا اسم مبارک یا عزیز ووایي، الله رب العزت به د رحمت باران به دوی باندې وکړي. او که څوک وایي چې زه د ټولو خلکو په نظر کې عزتدار شمه، خلک زما عزت وکړي او خلک زما احترام کوي، نو یا عزیزو من کل عزیز بحق یا عزیزو دا دې ووایي. انشاءالله العزیز د ټولو خلکو په زړه کې او په نظر کې به د عزت پیدا شي. او که د چا څه معامله وي، جرګه وي یا یو عدالت کې کیس وي نو سحر دې 40 ځل دا دې ووایي او بیا دې خپل معاملې لاړ شي. انشاءالله العزیز هغه ځای کې هغه کسان به پرې مهربانه وي. دغه رنګې که یو کس چې هغه سرکاري نوکري یا یو فرم کې کار کوي نو سجاب وي او هغه ځای کې ده ته د خپل باس د طرف نه یا د کولیګ طرف نه مشکلات یا دا غواړي چې د هغوی په نظر کې زه عزتدار شم او زما احترام وکړي، نو هغه هم چې کله سحر کار ته ځي 40 ځل دې دا وایي او بیا دې ځي. انشاءالله العزیز خلک به د احترام کوي. د دشمن نه د بچ کېدو دپاره دا وظیفه هم ډېره بهترینه ده. 80 ځل ویلو سره به انشاءالله الله ده ته همیشه فتح ورکوي. او دغه رنګې دوستانو الجبارو دا هم د الله رب العزت صفاتي نوم دی. د دې معنا ده ډېر زبردست، د ټولو نه زبردست، د ټولو نه لوی. څوک چې د سحر او ماښام 206 ځل دا اسم مبارک یا جبار وایي، الله رب العزت به دا د ظالمانو ظلم او د قهر نه په امان کې ساتي. او که څوک چېرته د چاندۍ په ګوتمه باندې الجبارو یا جبارو ولیکي نو الله رب العزت په د ده رعب، د ده دبدبه، د ده هیبت د خلکو په زړه کې پیدا کړي. خو دا یو خبره به وي چې که چاندۍ په انګوټۍ باندې واچو نو دا سړی به بیا دغه لاس کوشش به کوي چې داسې ګنته ځای کې یا غلطې استعمال نه کړي، ځکه چې د الله نوم پرې لیکل شوی دی. او بل کمال الجبارو کې دا دی چې
که دا کم کس همیشه وایي نو الله رب العزت به یو دا د خلکو د غیبت نه د بدګویۍ نه دا محفوظ ساتي او د ظالم د ظلم نه او د جابر نه به هم الله حفاظت کوي. او که یو سړی وایي چې زما حفاظت د حفاظت دپاره الجبار وایي نو یا جبار یا ذوالجلال والاکرام که دا یا ذوالجلال والاکرام ورسره یو ځای کي نو دا هم ډېر بهترین دی. نو لسم اسم مبارک پورې د هغې د فضایلو پورې تاسو سره نن زما خبرې وشوې. انشاءالله العزیز که ژوند وفا وکړه دې نه پس به د المتکبر یا الخالق البارو داسې ورپسې یو کم سره پورې به دا رسو. د بل ویډیو پورې ماله اجازت راکوي. نور هم په الله سپارم. د الله په امان.